بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، وطنوالو او د وطن نه بهر ننګیالو، توریالو، مسافرونو، السلام علیکم. مینوالو، زه یم ستاسو کوربه شاجي ګل سباون د یوټیوب چینل رڼا سباون ټي وي په شیشه تاسو ته مخاطب یم. مینوالو، منګه د یو علاقې ته راغلي یو چې د هغې زه غواړم چې زمونږ مشر ستاسو سره د هغې په خپله تعارف وکړي، خو د هغې نه مخکې زه ستاسو سره د دې ملګرو تعارف کوم چې زمونږ سره په ښي طرف باندې جناب محمد یاسین صاحب ناست دی او د هغوی سره دویم زما سره جوخو جناب مومن شاه عادل صاحب دی چې انشاءالله تاسو به ډېر لیدلی کتلی او ډېر اورېدلی. او زه شاجي ګل سباون، زما سره په ښي طرف باندې کشر ګلالی ناست دی حماد خان. نو زه اوس خواست کوم جناب شیر صاحب ته چې دوی تاسو سره په خپله د دې ځای تعارف وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. رڼا سباون ټي وي چینل ډېره مننه چې قیمتي ټیم یې موږ له راکړو په دې سختو وخت کې، په دې ګرمۍ کې زموږ ځای ته حاضر شو. ډېره شکریه. خو زه به یو دوه قطعې تاسو ته دا کړم ځکه چې ستاسو په اجازت سره وایي چې د تبر لاس کې مې د تنه نه وی او د ګل کلی مې د بدنه نه وی، د تبر لاس کې مې د تنه نه وی، د ګل کلی مې د بدنه نه وی، نن چې د اوښکو په ځای وینې څڅوم چې د غمازیان مې د وطنه نه وی. او خلک باغیان شو حکومت نه مني، څوک دهشتګرد شو محبت نه مني، لو په وطن کې د سرونو کېږي، څوک حیرت او هم جنت نه مني. دغه نه مني جي نو بیا به دغه زمونږ د دې کلي نوم ضلع مردان تحصیل تخدوی سره خواته نږدې په صدو کلی غټ د صدو بابا کلی یو پخوانی یو قدیم د سیدانو کلی و. دې تعریف کې چې زم نو ډېر او د هغې نه لږ بره سعدالله خان بانډه د شیر بهادر شیر صاحب او د اکبر خان صاحب په حجره کې رڼا سباون ته او ټي وي والا مونږ له چې دی نو دلته ټیم راکړ او دا قیمتي ټیم یې ویستو. ډېره مننه، ډېره شکریه. مننه جی شیر بهادر خان. ګرانو مینوالو، اوس زه جناب مومن شاه عادل صاحب ته خواست کوم چې هغوی تاسو سره خپل کلام شریک کړي او تاسو ته خوندونه واخلئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنده سین زړیږي، بنده غم خوري، بعضی اخوري سر تر پایا، بعضی کم خوري. داسې څوک دی چې با نن د غم اخلاص وي، د خپل زړه غوښې دا رنګې ډېره لم خوري. داسې څوک دی چې به نن د غم اخلاص وي، د خپل زړه غوښې دا رنګې ډېره لم خوري. مومن شاه وایي هغې خلکو حیران کړمه چې دوکه وکړي او د پاسه پې قسم خوري. ملګرو حال زما د ستړې زندګۍ مه پوښتئ، ملګرو حال زما د ستړې زندګۍ مه پوښتئ، د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي، د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي. ملګرو حال زما د ستړې زندګۍ مه پوښتئ، د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي، د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي. نادانو خلکو د وخت قدر او ځانو نه پیژنده، نادانو خلکو د وخت قدر او ځانو نه پیژنده، هوښیارو خلکو خپل وختونه قیمتي جوړ کړي،
هوښیارو خلکو خپل وختونه قیمتي جوړ کړي د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي ملګرو حال زما د ستړې زندګۍ مه پوښتئ د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي نن هم هغه خلک زمونږ وینو ته تږي ناست دي نن هم هغه خلک وینو ته تږي ناست دي نن هم هغه خلک زمونږ وینو ته تږي ناست دي نن هم هغه خلک زمونږ وینو ته تږي ناست دي د کومو خلکو نه چې ما او تا سړي جوړ نن هم هغه خلک زمونږ وینو ته تږي ناست دي نن هم هغه خلک زمونږ وینو ته تږي ناست دي د کومو خلکو نه چې ما او تا سړي جوړ کړي د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي او د ملک واکدارو په من کمې لوبې ونه کړلې د ملک واکدارو په من کمې لوبې ونه کړلې د ملک واکدارو په من کمې لوبې ونه کړلې د ملک واکدارو په من کمې لوبې ونه کړلې ځان ته هوښیار وای زمونږ نه یې څاروي جوړ کړي ځان ته هوښیار وای زمونږ نه یې څاروي جوړ کړي او د ملک واکدارو په من کمې لوبې ونه کړلې د ملک واکدارو په من کمې لوبې ونه کړلې ځان ته هوښیار وای زمونږ نه یې څاروي جوړ د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي او زما تر دې دمه غمجنې سترګې وچې نه شوې زما تر دې دمه غمجنې سترګې وچې نه شوې زما تر دې دمه غمجنې سترګې وچې نه شوې زما تر دې دمه غمجنې سترګې وچې نه شوې د پیراقو حکومې په مخ د غم لختي جوړ د پیراقو حکومې په مخ د غم لختي جوړ کړي د پیراقو حکومې په مخ د غم لختي جوړ کړي د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي او ډېره خوشحاله شوه هغه چې ورته دا مې ووې ډېره خوشحاله شوه هغه چې ورته دا مې ووې ډېره خوشحاله شوه هغه چې ورته دا مې ووې ډېره خوشحاله شوه هغه چې ورته دا مې ووې نتکۍ د سرو درله مې لاسو له بنګړي جوړ کړي نتکۍ د سرو درله مې لاسو له بنګړي جوړ کړي د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي او ستا د وږمه ځوانۍ په خوشبویي ژوندی دی 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 دا دل مخې ته دا ستا حسن سپرلي جوړ کړي دا دل مخې ته دا ستا حسن سپرلي جوړ کړي د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ او ستا د وږمه ځوانۍ په خوشبویي ژوندی دی ستا د وږمه ځوانۍ په خوشبویي ژوندی دی دا دل مخې ته دا ستا حسن سپرلي جوړ کړي دا دل مخې ته دا ستا حسن سپرلي جوړ کړي د وخت ستم راله داغونه په زړګي جوړ کړي ډیره مننه ډیره شکریه مومن شاه دل صاحب ګرانو مینوالو دا و جناب مومن شاه دل صاحب چې تاسو ته ښکلی کلام ډیر په زړه پورې کلام
تاسو په ترنم سره واورېدو نو زه د جناب مومن شاه دل صاحبو او د دې ټولو ملګرو کشرانو مشرانو ډېر شکریا ادا کوم. نو مینوالو زمونږ په آخره کې دعا سلامونه قبول کړئ د دې ټولو ملګرو چې زمونږ سره محمد یاسین صاحب دی او دغه شانتې چې تاسو سره په ترنم سره غزل شریک کو مومن شاه دل صاحب دی او زمونږ سره ګران مشر بادر شیر صاحب دی او زمونږ سره ګران ګلاله ماشومو احمد خان دی. نو زمونږ د دې ټولو محفل د طرف نه تاسو ګرانو مینوالو وطنوالو او د وطن نه بهر مسافرونو ته سلامونه او نیکی هیلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.